درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اجو ملک زوی ورته आवाज وکړ چې کلندرا مخ کې سیټ وزګار کا دمه در سپیرا وسته ونه هغه کې نو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زموږ غلې ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نکی مال ورته چې دی خوراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ماته دا سیو کتنو ویجی دا زنانه دا مخ کسی که ما دا خو زنانه نه دا خو شاملات تا دا زنانه دا کستا موری ستا خوری ستا خزی خو زبا ورتسی خوریدم رازه پکی نوا او کدا پینزله که خلکو بیگام کتنی نو راولا پا دا منس کی دی سڑو کی نوا چه دام خوشحاله شی او دا سڑیم خوشحاله شی خیر رستوی چه کینو لنو دور پسی خڑ خڑ کتا نو مال آره والا تن مالو دراو چه وی درو مال آله که خبر آور اگر امنده که چگینی سیٹ ورطا پریدی مال تا خوی ککڑا کنا پریخوی خوارشی دا در نروانش شرمی دلو بغیرتا دا زلیل بچو که مسلو کمیناو دا سی خپلی خزیرم چرتا دولای شوی اغا خزی در تسپایخ کاری چی کمی پا کورنو که ناستی دی استاسو حیا و عزت ساتی دا دی قوم مزاج داده لکا یو سڑیو پا خواب دا اندوی پا دی بازار که دا سی گرزی دی لکا اس دا مسلمانانی چی گرزی دا سی پا خواب اندوی گرزی دی نو یو سڑی پا آغا اندوی دا سی پا دیزی چونډه یو لګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئنده ولاړه یو سپی ته یې وویل چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپی ورته وی هغه آئنده وی ته چې او ته نماز پڑھ رہے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دیتے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خپا نشئی تاسو دواره غاړې وهي اسې دا دې پورې درته هم د پشکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به وروړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چرته هم په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کی په مزه کې دیکھو وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړ او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبي ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشاء اللہ کی زونی وما داد یحییٰ خان پوائے چوینی کوارٹ جیل کے وما چھ بیا مارشاء اللہ عدالت تا پیش کر میں تعدد سے چل کرے معلومہ خدا نگی ہے
صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي ماشاءالله عدالت تماوي چې دا څلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کہانی میں واچول پسلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما خو نه وعده کړی دی ما چې نه طلاقی شي خبر داغه مې ورواچول ما تمارش اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئی تھے تو یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر درته څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نه کوم چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا په ډګډګي نشي سورول نو لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم اجمه مونږ کې مې مالکه کزه جیل تلاړه مې یو आवाज وکړ بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت لمر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما حضرت وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال کینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس بڑا رب دې خپل لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملو داس 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 غټ راغی السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه له شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خور وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې مې ورته زئی او بیا مان در ټوپ کړي وې چې زئی روک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو
یو اس بي او پکې راغلی او هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چې ناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویلې نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا را صحیح کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي ما میاشت کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې الټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سټ دي د دوی تالی سټ ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کې روزه ٹھیک شو ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو سوشل پسندی دا یو سوشل پسند ملیان دی حکومت له مشکلات پیدا کوي یو سوشل پسندی هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 غنټې غول په سر تپای کنه تپای 24 غنټې په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایزوي له کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به دا شلخه تماچ کوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په
کې جواری څوک کوي هلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خندر ته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وای دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زماف نکړم قرانونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعه تمرانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلسي کله دا چلسي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس ته ویو قبله اول ته ویو خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چتکو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زائدی یا علیین دے یا سجین دے لاړو بیا بنیرو ته ناراض دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکاره مولوی صاحب صدر کے زب بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا سلو اگر اشتیا بیگالا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ کیوں تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہہ رہا کتنے دنوں سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسو پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دیو نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو په یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړاندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره
زه تانه ټوله نشه وباسم کنه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې ګرځي کنه دا د یو ترک او چې ترک شي په دې وخت سو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کوک ولیزي تعالی د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن 65 په بمبارے کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وسدیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره او سٹیمپ دے چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفصیل بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر ما سره ګوړه او چینی نشتا کونینو ستندا ار څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض کوي چې ستندې ولې دې سړی ته ولا دا به وقوفي ای به کنه وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستر نه جوړيږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتل مون کوړه نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او وسله ولاړی تاسو ته پتا ده بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناری خزم ځان سره کسٹمري برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څو ور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی ته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګه ده دمه چې چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه ده لاره نه منډه کړي ده چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی ایو کوچی بل کوچی ته وی چې پته خان وروره هغه چې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناس وي جمع سخت یخنی ونه دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخنی دا ډېره چې پته خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناس وي ګرميږي به او چې ګره دا اور بالتمی او دا غبي وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزوي او خزراشي صاحب شمع ممي په دغه کې لګولي او ورشي بابا ترست په قبر په د خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره وي خپه نشي ایو سره مونږ نه کولو خزه په زور راواستلو جمعات کې موچای وچی چلو نو چې کور تلاړو خزه په سې کوتک راواغستو چې ماته ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه او دا مونږ تندې مې ورته یې خنو چې موچای وخورم نازیزانو عرض مې داو چې دا منځونه و غیره زمونږ کې دي دا په مونږ راس نه دي زکه د دې هغه
هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پیژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې ده. تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی. نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي. خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه. ویلې ولې؟ ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو. امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو. مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده؟ نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی؟ لتې وال. نو بیا جاړی ولې؟ تا سره د اسلام غم نشته. د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي. که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي؟ دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي. ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي. دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه. مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي؟ اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکي اخري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو چې ډېر بېقراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي. نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس